زه یو خبره کوم ملګرو دا احتجاج په دې حوالې ډېر زیات دردونکی دی، سړی خفه کي چې دا د خیبر پښتونخوا د ټولې نه د معتبرې ادارې د علم د مور د غیږې د پېښور پوهنتون احتجاج دی چې د تیرو 8-9 ورځو راسې روان دی او لا دوام لري. پته یې نه لګي چې تر کومې پورې به وي. دا احتجاج ولې دی؟ دغه لاریون کمې معنی لري، د دې په شا باندې څه دي؟ زه یو وړه غوندې خبره په دې کول غواړم راسره یې واورئ او دا خبره ډېره مهمه ده. زه چونکې د دې خاورې بچی یم، زه بیا دا خبره کوم او زمونږ هغه عجز صاحب یو شعر لیکي چې ډز که په ده که په هغه او که په تا کیږي، جنګ که د هر چا وي تاوان پکې زما کیږي. د دې پښتون چاپېرچل چې په هر ګوټپیر کې، په هر لوټه، په هر ګټه، په هر ونه ظلم زیاتی کیږي یا څه هم کیږي، دا زه خپل تاوان ګڼم. لکه چې زما په وجود کې زیان کیږي، تاوان کیږي، کندر کیږي. را به شم دې احتجاج لا په دغه وروستیو کې په اسلامیه کالج پوهنتون کې یو څوکیدار راولګي او استازي وشي. د هغې نه پس اوس بیا په پېښور پوهنتون کې یو بل څوکیدار نه استاز هغه وایي چې ولګېد، خو لا څه واضحه رپورټ نه دی راغلی چې دا ترې لګېدلی دی که دا ویشتی شوی دی. دا خو تودې واقعې وي چې اوس مخې ته راغلې. ملګرو د دې به لږ تاریخي پس منظر ته ځو. زه په دې باندې ودرېږم. زه په خپله د پېښور پوهنتون زده کړه کوونکی یم، سبق مې د هغه ځای نه ویلی هم دی او لا روان هم دی. انسان ټول عمر لګیا یې زده کوي چې مونږ د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه او بیا څومره چې زمونږ پښتانه دي نو دا په عمومي توګه مونږ د کلونو راسې د جنګ په تنور کې د خشاک په توګه باندې ویشتی شوي وو. نو په دغه بارودي چاپېرچل کې، په دغه ډز غوبل چاپېرچل کې چېرته یو اداره جوړه شي چې پېښور پوهنتون، اسلامیه کالج پوهنتون، عبدالولي خان پوهنتون، باچا خان پوهنتون، دې ته موږ ډېر خوشحاله شو چې زه دغه جنګونو له، دغه دهشت له، دغه روانو له به ماتې موږ په قلم ورکو، په کتاب به ورکو، په علم به ورکو، په ډیبیټ به ورکو، مکالمه به راوړو، پوهه به راوړو. خو ولې دا خبره، دا درد زه څنګه انځور کړم تاسو ته چې زموږ د علم د مور غیږه، زموږ پوهنتونونه، هلته هم استادان ویشتی کېږي، هلته هم ډزې دي، هلته هم آیس دي، هلته هم چرسونه دي، هلته هم شرابونه دي، هلته هم ګپلې دي، هلته هم ډیمیرټ دی، هلته هم نیپوټیزم دی، په خپله خوښه نوکرۍ ورکول کېږي. یعنې چې زما د خیبر پښتونخوا هغه اداره چې چېرته زموږ سترګې وي چې هغه به موږ له عالمان به راکړي، پوهان به راکړي، ساینسدانان به راکړي، د انصاف خلک به راکړي، د میرټ خلک به راکړي، هلته موږ له دا ټول څیزونه چې دي د دې نه موږ تنبولی کېږو، په شا ځو. اوس دا خبره یوازې دا نه ده. تاسو که د آرمی پبلیک سکول د APS واقعې ته وګورئ نو زما ګل ګلالي ماشومان د دې خاورې چې د هر چا بچي وو، خو هغه د دې خاورې بچي وو، هغه داسې د چرګانو غوندې قتل کړی شو. تاسو که بیا د باچا خان پوهنتون حملې ته وګورئ، هغه هم زما د علم په دورشل باندې حمله کېږي. بیا په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې دومره سختدریزه فکرونه موږ روزو پالو، منی بم په دې ادارو کې تیاریږي بعضې نیم چې هلته یو ځوان دې ولګوه او په هغې څه قصې ولګولې او هغه یې رامړ کړو. یعنې د یونیورسټۍ، د کالج، د سکول د دې خو ښکلا دا ده چې هلته به مکالمه کېږي، د اختلاف به احترام کېږي، مختلف رای به وي، مختلف سوچونه به وي، رنګونه به وي، عقیدې به وي، د هغې به احترام کوو. نو په هغه ځای کې موږ یو بل ولو، دې کمی ده چا دی، مسله څه ده، په دې لږه خبره کوم. د ټولو ناول خو دا باقاعده یوه ډېره مدلله خبره ده چې کوم ځای کې، په کم ملک کې، په کومه اداره کې، په کم چاپېرچل کې د قتل کړی شوي انسان غل نه معلوم، که نه قاتل نه معلوم، نو ستا مشر د هغې قاتل دی نیغ په نیغه. د دې پېښور پوهنتون وایس چانسلر چې هر څوک دی، پکار ده چې دا انویسټیګیشن وشي، دا سړی څوک دی، د څنګه راوستی شوی دی، د چا راوستی دی، د اکیډمیک بیکګراؤنډ څه دی، د ایکسپیرینس څومره دی ایز ا ایډمنسټریټر. په دې باندې یو تحقیق پکار دی چې د هغه په موجودګۍ کې دومره انکمپیټنټ حالات څنګه روان دي چې پوره یونیورسټي په خساره کې ده، اړې ګړې دی، سیکیورټي نشته دی، د بهر نه خلک هایر کوي. نو اول دی دا وایس چانسلر د د ټیک ټاک حساب وکړی شي او اندازه دې وکړی شي
دا څوک دی او دی په کومو ارادو باندې راوستی شوی دی او په دومره معتبره اداره کې په دومره معتبره څوکۍ کې نیولی شوی دی. خدای مکه که داسې د ادارو بیخکني کیږي او مشران دومره بېغمه بېخبرې، هر اداره به زموږ برباده شي. یوه ده. دویمه خبره زه دا کومه، زه د دې خاورې د بچي په حیث او د پېښور پوهنتون نه د زده کړه کوونکي په حیث نیغ په نیغه د دې کلک په ضد باندې یم چې په یونیورسټیز کې، په کالجز کې، په داسې ادارو کې چې چېرته علم وي، کتاب وي، قلم وي، دې کې بالکل اسلحه، ټوپک داسې نه دی پکار. نه، دا که د سیکیورټي په نوم باندې دې راوړي، دا که استادان ځان سره تماچه ګرځوي، دا که د فیډریشن او الکان سټوډنټ ځان سره ټوپک تماچه ګرځوي، دا بالکل دې کې زیرو ټالرنس پکار دی. دا قابل برداشت نه دی. یونیورسټي، کالج، دا ادارې خو د دې دپاره وي چې هلته به موږ د ژبې په بنیاد خبره کوو، مکالمې به کوو، نو هلته ټوپک څه شي له راځي؟ د یونیورسټۍ خپله یو خاص سیکیورټي پکار ده، پولیس شته دی، باقاعده هلته د پولیس مشران دي، دوی دې هم په یو خاص ډومین کې خپله ډیوټي کوي، نه چې ټوپک یې راغستی او کله یو کلاس ته ځي او کله یو هاسټل مخکې ځي او کله بل. دا د یونیورسټو سره نه ښایي. دا یونیورسټۍ موږ هم لیدلي دي، بهر هم ګرځېدلي وو. په مهذبه دنیا کې ټوپکمار یا د ټوپک سړی بیخي پبلک ته نه راپرېښودی کېږي. ته د خلکو جمالیات خرابې، نفسیات یې خرابې. بیا یونیورسټي چې هلته ټول خلک راغلي د اف ایس سی سټوډنټان وي، بي ایس له راغلي، بیا د ماسټرز وي، بیا د ایم فل وي، د پي ایچ ډي سکالران وي، نو ته د علم په ځای کې، د قلم کتاب په ځای کې ټوپک یې ګرځئ. او بیا دا خبره هم ډېره زیاته مهمه ده چې د یونیورسټۍ د وایس چانسلر نه واخله او تر د څوکیداره پورې چې څوک اپوینټ کیږي، هایر کیږي، پکار ده چې د منټل، د سایکولوژیکل او د ډرګ ټیسټ کیږي. او دا به نه یوازې د هایرینګ په وخت کې، د اپوینټ کېدو په وخت کې، بلکې هر 5 یا 6 میاشتې بعد د یونیورسټۍ چې کوم هم امپلای دی، وایس چانسلر نه تر څوکیداره پورې د ده ټیسټونه پکار دي، منټل، سایکولوژیکل، ډرګ ټیسټونه، چې د دې سړي حالات څه دي، دا څوک دی، د ده ذهنیت څه دی. نو بیا به ته په یونیورسټۍ کې یو ښکلی ماحول را پیدا کړي. او بله چې به زه کومه مهمه خبره کومه، د یونیورسټۍ ټیچرز او سټوډنټ دا سټیک هولډرز دي، د دوی ډېرې غټې ذمهوارۍ جوړېږي. نو پکار ده، د دې خبرې نه هم انکار نشته دی، په بعضې ټیچرز کې هم انتهایي سختدریزه خلک شته دی، انتهایي ایکسټریمسټ خلک شته دی، هغو بالکل داسې ذهن راتاله شوی او هغه هم ضرر رسا خلک وي. بیا په بعضې سټوډنټس فیډریشن کې هم ډېر داسې خلک دي چې هغه ډېر زیات ضرر رسا دي، نقصانده دي. هغه د یونیورسټۍ املاکو ته هم نقصان رسوي، هغه هاسټل ته هم نقصان رسوي. نو پکار ده چې سټوډنټ او ټیچر هم یو بنیادي ذمهواري ترسره کړي. موږ دلته راځو علم لا، پوهې لا، مجموعي سوچ لا. نو سټوډنټ سره تماچه څه ګوري؟ د سټوډنټ په کمره کې چاړه او خنجر او ټوپک ولې پروت دي؟ دغسې د ټیچر سره هم بیخي دا څیزونه نه دي پکار. سیاست هم بد شی نه دی. پالیټکس د دې ټولنې یوه ښکلا ده، خو د دې خپل علم دی، پوهه ده، بصیرت دی. د سیاست مطلب دا نه دی چې زنده‌باد او مرده‌باد او هکي راواخله او ټوپک راواخله او تماچه راواخله او په یو بل ډزې کوه. فیډریشن یې په یو بل ډزې کوي. زما به ریکویسټ وي، التجا به مې وي، سوال به مې وي، دا که ټیچرز دي، دا که سټوډنټس دي، دا که د یونیورسټۍ کم هم امپلای دی، خدای ته وګورئ، زمونږ مقابله د ډېر اخوا دنیا سره ده. موږ لا یو مجموعي سوچ پکار دی. موږ ټول په یو پیج باندې پکارو. دا څوکیدار هم د دې خاورې بچی دی، دا وایس چانسلر هم، دا ټیچر هم، دا سټوډنټ هم. نو په ځای دی چې د یو بل سره دښمني کوو، نو د یو بل سره په ملګرتیا باندې دا قافله ولې مخکې نه بوځو؟ او دا خبره هم وایس چانسلر که زما دا غږ اوري، د هغه په علم کې راوسته غواړم، په یونیورسټۍ کې ریټایر د عام فورسز خلک، دا که آرمي نه دي، که اف سی نه دي یا نور، دا بالکل مه راولئ د څوکیدارۍ په څوکۍ باندې. ځکه چې دا خبره تاسو هم ذهن کې کېدی، دیو په تر چولستان کې، په باجوړ وزیرستان کې، په ګلګت بلتستان کې دا ریټایر خلک چې دیو ډېرې سختې ډیوټیانې کړي. دیو 24 غنټې په غرمو باندې ولاړي، دیو په تیارو کې ولاړي، دیو په اوبو کې ولاړي. نو دا د سایکالوجي ماهرین دا وایي چې یو انسان کم ځای کې ډېر وخت پاتې شي، د ده په ذهن کې ټول هغه څیزونه وي. تاسو ډېر وخت په کاڼو کې او په پرخو کې او په غټو غټو څه ورته وایي کنګرو کې پاتې شئ، نو ستاسو ذهن به هم بنجر شي،
دا به سخت شي، ده کې به نرموالی نه وي او تاسو ډېر وخت د ګلونو سره پاتې شئ، د ښه خلکو سره پاتې شئ، نو ستاسو ذهن کې به سافټنس وي، ښکلا به وي. دقسې دا ریټایر خلک چې راځي دوی هغه سختدریزي په ذهن کې راوړي. یو سړی چې هغه ټول عمر د ترچولستان او د وزیرستان په دنګو غرونو کې یا دېخوا د شانګلې یا د تورغر یا د ګلګت بلتستان په غرونو کې ولاړي، ټوپک ورسره وي، صرف یې ډز کړی، کته شه اخوا شه کاډو خیا او هغه ته یونیورسټۍ ته راولي، د علم د مور غېږې ته یې راولي، د پوهانو ځای ته یې راولي. نو بیا خو خامخا کله به بیا زمونږ سټوډنټ لګي څوکیدار به وهي، کله به څوکیدار لګي زمونږ ټیچر به ولي، ځکه چې مونږ ماحول څه ورکړی دی. زما به یو ځل بیا ډېره کلکه التجا وي چې دغه یونیورسټۍ ته زمونږ په پوره چاپیرچل کې چې ګرځو زمونږ نظر په یونیورسټۍ ورخښ شي چې د دې ځای نه به عالمان، پوهان، ساینسدانان، دانشوران، وکیلان، انجینران، د ژوند د هرې شعبې خلک روزي. نو په هغه ځای کې دومره اړی ګړی روان دی او دا اوس چې کوم تاوان کېږي لکه دا دی دیو بیټیمه چوټیانې ورکړي د دې یاري چې احتجاج ختم شي، لکه دا دی هاسټلې بندې کړي، لکه د سمسټرو پیسې ودرېدې، تعلیم به نه کېږي، کلاسز به نه اخیستی کېږي، استادان په احتجاج دي، شاګردان په احتجاج دي. یعنې دا څه شی شو؟ خیبر پښتونخوا چې موږ دنیا ته پرزنټ کوو چې دلته څه دي، نو موږ به دا ویو چې زما د یونیورسټۍ چې هغه د علم اخري دروازه ده هلته هم احتجاجي، د احتجاج پته هم نه لګي چې تر کومې پورې به وي. نو څه داسې لار هم پکار ده چې د ماشومانو دا تعلیمي چې کوم سیشن دی چې دا نه خرابېږي. موږ به یاسې کله سیلابونه یو، کله زلزلې یو، کله څه کله څه، دا پکې یو بله زلزله ده. مهرباني دې وکړی شي وایس چانسلر دی ګورنر ته ووایي، ګورنر هم چانسلري او دیو دې په دې کې ډېر سنجیده ګام واخلي. دا که زمونږ نګران سیټ اپ دی، دا که ګورنر صاحب دی، دا که وایس چانسلر صاحب دی، چېرته به مرئ الله له به جواب ورکوئ، یو 2 ګزه قبر کې به پرېوځئ، صاحب اختیار یې، دا کرسۍ به سبا له نه وي. د علم د مور غېږه مه شنډوئ، دا مه ړنګوئ، دا مه روانوئ. خلکو له چې تاسو سره کوم اختیار دی د هغې مطابق یو موقع ورکوئ. نو هم دغسې به په پېښور کې امن وي، په خیبر پښتونخوا کې به امن وي. زمونږ نه یوازې په دې صوبه کې بلکې پوره دنیا ته به مونږ د مینې، محبت، د امن انګازې خورې کړو. خو که چېرته مونږ ته یو ښه ماحول په لاس راغی، خوشحاله او بریالي اوسئ.